د سوشل میډیا د غلط استعمال د وجې د پښتنو نوم ډیر زیات بدنام شو او پښتانه په هر ځای کې وشرمول. دغه جنکو چې کومې سوشل میډیا ته راوتې دي په سوشل میډیا باندې خپلې کپړې وباسي او خپل بدنونه خرڅوي. ډاکټر فوزیه خبره به کوو چې یورپ کې ژوند کوي، هلته یې واده خو هم شوی د انګرېز سره. چلوسه بربند چلوسه ویډیو راغلې ده، په دغه کې د خپل یار سره په لوس حالات کې دغه غلط کارونه کړي دي. نو دغه ویډیو به در سره تر شریکو تر اخره پاتې شئ. ډاکټر فوزي افغاني چې د افغانستان نه تلي یورپ ته، هلته د انګرېز سره واده شوی دی او هلته ژوند کوي، خپل عزت خرڅوي، خپلې کپړې وباسي، په دې باندې فخر خو هم کوي چې زه یو پښتنی یم، د افغانستان یم او زه داسې کارونه کوم او د دغه کارونو نورو خو هم جنکو له تربیت ورکوي په سوشل میډیا باندې چې تاسو هم دغه غلط کارونه کوئ، کپړې وباسئ او یارانو سره ګرځئ، یارانو سره شپې کوئ، دا ستاسو ژوند دی او په دغه طریقه یې تیروئ، دغه کې د چا کار نشته دی. دا د ډاکټر فوزي افغاني خبرې دي چې په سوشل میډیا باندې د نورو جنکو ته دا طریقې ښیي او ډېر داسې جنکۍ شته چې د دې په خبرو کې راغلي خو هم دي او دغه کارونه یې خو هم شروع کړي چې د خپلې کپړې پرتوګونه یې وویستل په سوشل میډیا باندې. تاسو به یې ګورئ. د ټیک ټاک د پیسو دپاره خپل کمیسونه، خپل پرتوګونه وباسي دغه جنکۍ، خو د دوی شاته بیکګراوند چې کوم وي هغوی خو هم دغه غلط کارونو کې راغټ شوي، دغه غلط کارونه یې کړي وي، که مور یې که پلار یې کورونه یې وي، نو هغوی بیا خپل لوڼه خویندې نشي منع کولی د دغه کارونه نه، ځکه چې خپلې دغه غلط کارونه کړي وي هغوی بیا منع نشي کولی خپلې خویندې لوڼه. نو ځکه خو یې دغه خویندې راپاسي، لوڼې راپاسي، په سوشل میډیا باندې پرتوګونه او کمیسونه وباسي او پیسې پیدا کوي د خپل ورونو دپاره، خپل مور پلار دپاره. دا د دوی یو پیشه ده. د ډاکټر فوزي افغاني خبره هم کوله چې لوسه بربنډه ویډیو راغلې ده، زموږ په ګروپ کې پرته ده، هلته تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. دغه معلومات هم درکوو، تاسو دغه ویډیو نه خبر کړو. که معلومات هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانو تاسو په وخت خبریږئ.